عزیزانو دا ژوند چې موږ ته رب راکړی دی دې دپاره یې راکړی چې دلته ژوند وکړو دلته داسې کارونه وکړو چې رب یې د موږ نه غواړي دلته مرستې وکړو خدمتونه وکړو آبادي وکړو داسې ژوند موږ او تاسې وکړو چې بیا جنت کې وکړی شو ژوند به وکړو او که دلته د ځینې مولایانو په څېر وایو چې نه دلته خو نه خوراک شته او نه ژوند شته نو هی ربه زه نه پوهېږم چې دا زموږ علما کرام د نړۍ اسلام او د دوی اسلام به توپیر لري مونږ خو د ژوند د ویستو مونږ ته خو مازې وایي چې وژل دي او ورانول دي او پول والوځوه او ښوونځی وران که او مدرسه ورانه که او جومات کې بم والوځوه هر څومره چې غواړم چې دا خوله بنده کړم خو بیا هم رانه خبرې کېږي که چېرته دوی د دې ښوونځي د دې د پول الوځولو او د جومات الوځولو خلاف وي ولې دوی غږ نه کوي ولې چې په فلسطین او برما کې یو وړه حادثه وشي یو پیښه وشي دوی جوماتونه په سر راخیستې وي ولې زموږ په جوماتونو باندې دوی څه نه وایي ولې چې دا په قندار کې او دا په کندوز کې او په هلمند کې او په پېښور کې او په دې ځایونو کې چې د جوماتونو کې پیښې کېږي ولې دوی غږ نه کوي دوی د فلسطین مولایان دي که دوی د زموږ مولایان دي زه نه پوهېږم عزیزانو نور نه پوهېږم خو چې یو شو او د منځه دغه فساد وباسو ډېر به ښه وي ورانکاري چې دي هغوی ته خدای پاک فساد کولو والا ویلي او آبادۍ والا ته خدای پاک عبادت والا ویلي څوک چې عبادت کوي هغه به خپل ځان هم آباد ساتي کور به هم آباد ساتي ګاونډ به هم آباد ساتي خاوره به هم آباد ساتي او څوک چې فساد کوي هغه به ځان به هم ګډوډي کور به هم ګډوډي ګاونډ به یې ګډوډي او خاوره به هم ګډوډي الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمت الله